زما ګرانې مورې، یوې ښځې به خپل زوی هره ورځ د خلکو په مخ کې ډېر واهه، خو دغه هلک به نه ژړل، نه به یې چاته د وهلو شکایت کاوه، نه به یې څه ویل، نه به ځینې تښتېده. هلک ځوان شو، د واده او اولادونو خاوند شو، خو بیا یې هم مور هره ورځ د پخوا په شان وهه. یوه ورځ چې کله یې مور ووهه، ځوان وژړل، دومره ډېر یې وژړل چې مخ او ږیره یې په اوښکو ټوله لانده شوه. چې مور یې لاړه، نو خلکو پوښتنه ترې وکړه چې دا دومره تیر شوي کلونه ستا دغه حال دی، خو تر اوسه دې نه دي ژړلي، نن دې ولې دومره زیات وژړل؟ ځوان په ژړا کې ورته وویل، نن چې کله مور وهلم، دا راته معلومه شوه چې مور مې کمزورې او ضعیفه شوې ده. هر ګزار سره به یې لاس مې در باندې خوږ شو. ویل نو ژر ده چې د جنت د دروازو نه به دا دروازه را باندې بنده شي او زه به د مور له مینې څخه محرومه شم. نن خو که هر څومره په ژوند ستومانه یم، په مور مې زړه ډاډه دی. چې کله کور ته راشم، مور مې راته وایي، زویه په کار کولو به ستړی شوی، نن خو دې بیا ټوله ورځ په ستومانۍ تېره کړه. ډوډۍ دې خوړلې که نه؟ دا جامې دې څنګه په خاورو سپېرې شوي؟ ته کښېنه چې زه چای درته تیارې کړم. که څه هم نن د اولادونو پلار یم، د ښځې خاوند یم، خو بیا مې هم د هر څه ستړیا په اړه مور رانه پوښتنه کوي. خو نن مې خپله ولیده چې مور مې څومره ضعیفه شوې، او په دې پوه شوم چې ژر ده چې مور به مې یوازې پرېږدي. آیا ونه ژاړم؟ ای زما ګرانه دوسته، دا یوه خبره مې واوره. کله چې د پلار وفات شو، نصیحت وفات شو. کله چې د مور وفات شوه، رڼا دې مړه شوه. کله چې د ورور وفات شو، راسته مټ دې مات شو. کله چې د خور وفات شوه، مسکا نه بې برخې شوې. کله چې د ملګری وفات شو، سترګې د ړندې شوې. ای ګرانه دوسته، ژوند ډېر لنډ دی، په دې نه ارزي چې دوه مخه اوسو او له چا سره کینه ولرو، او نه په دې ارزي چې له یو بل سره اړیکې پرې کړو. ژوند لنډ دی، سبا به یو یادګار پاته وي، مونږ به نه یو. مسکی اوسه، چې څوک بد درته رسوي، ته ورسره ښه وکړه. مونږ نه پوهیږو چې کله به د دې دنیا سره سمون کډه بارېږي. د الله پاک او د هغه د بندگانو سره مینه او محبت وکړئ. محترمو اوریدونکو، د اسلامي او تاریخي عبرتناکو کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.